د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د USAID پراختیایي ادارې په مالي ملاتړ د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ مرکزي کلي قلاوونو ګنجګل او پشت بره بیله کلو کې د اوبو رسولو 3 بېلابېلې شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. انشاءالله زمونږ اوس پیلن دپاره ډېرې پروژې د ایمسیا بله موږ 3 پروژې په 3 کلو کې تطبیق کړلې. دریم دا تطبیق کړلې د یونیسف د طریقه نه زمونږ یو شپږ تقریبا 9 پروژې روانې دي چې هغه هم په دې لنډو ورځو کې تطبیقوو. دغه پروژه تقریبا 80 شیردانونه لري چې د دغې شیردانو په واسطه 950 الا 1000 فامیلو ته به پاکې اوبه تهیه کړي. ځکه د اوبو سره د ټولو انسانانو د ټولو حیواناتو ژوند تړلی دی. نو دغه یو ښه اقدام دی او د دغسې بنسټونو نه موږ غوښتنه دا کوو چې په دغه ولسوالۍ سرکاڼو ولسوالۍ تقریبا 50% خلک دا د صحي اوبو د نشتون سره مخ دي. نو نوره غوښتنه هم ترې دا کوو چې په دې باندې باید اکتفا ونه کړي، نور کومکونه هم د دغه ولسونو سره وکړي. د یادو پروژو په بشپړوالي سره نږدې 1000 کورنۍ چې تر دې وړاندې له پاکو او صحي اوبو بې برخې وي اوس یې له دې اړخه ستونزې هوارې شوې. ټولو ولسونو په نمایندګۍ باندې موږ د دغه اداراتو نه چې په دغه کې همکاري کړې مننه ترې کوو. یقینا ډېرې زیاتې ستونزې وې. زموږ ماشومان د اوبو د وجې نه چې د ډېرو لرو ځایونو نه دغه اوبه راوړلې د عمارت په راتګ سره رسیدګي شوې ده. په دومره لنډ وخت کې دا ټول مشکلات نه حل کېږي. دا کوم څه چې کېږي دې ته خوشحاله یو او ډاډ ورکوو دغه اداراتو ته چې د دې نه به په سالمه توګه استفاده هم کېږي، ساتنه به موږ ولسونه کوو. دا پروژه چې ایم سی والا وکړه دا ولس ډېر خوشحاله دی. د ولس ډېر قرباني ورکړې ده. دا ولس په دې پټو ته پوسې نه دی کړی، دې سړکونو کې ته خدمت کړی، ګاډو ته په مدرسو کې خدمتونه کړي دي. د ولسوال صاحب نه د ټولو رئیس صاحب نه ډېر خوشحاله چې دا پروژه او ډېر خلکو ته اوبو طریقه برابر کړله. نو موږ د ټولو مؤسساتو نه کو داخلي دي کو خارجي دي په خپل ډونر دلته پروژه دا کوي تطبیقي. نو موږ سره ان شاء الله هم اقتصاد رسد هم ولایت مقام سل په سره کې سره همکار دي، همکاري وسره کو. نو بس را د شیل ته په کونړ کې د خپل پروژې په ښه شان سره او په اطمینان سره تطبیق. د یادونې ده کونړ ولایت د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست په دې ولایت کې لرو پرتو سیمو کې د نورو پرمختیایي چارو د پلي کېدا ترڅنګ خلکو ته د پاکو اوبو برابرولو په برخه کې د پام وړ هڅې کړي.